په دې وروستیو کې خلک په هیواد کې د جګړې شدت، ناامنیو او ترڅنګ یې په قطر کې د سولې د خبرو په ټپه درېدل اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې جنګ دې ودروي او د سولې د خبرو میز ته کښیني. دوی وایي جګړه د حل لاره نه ده، نو باید ژر تر ژره د سولې خبرې بیا پیل شي او یو تفاهم ته سره ورسیږي. دوی زیاتوي چې نور د جګړې لپاره هیڅ پلمه نشته. بهرني ځواکونه له هیواده ووتل، نو ښه ده چې نور په خپلو کې سره سوره وکړي او هیواد له روان بحران څخه وژغوري. خواستار ما از چه دولت افغانستان چه طالبا همیشه که یعنی زمینه جنگ و خونریزی و کشت و خونسا را از بین ببرن تا اینکه این مردم 40 سال 50 سال در جنگ و واقع ناامنی و ناهنجاری زندگی میکنه. حداقل زیاد نه یک 10 سال این مردم باید در راحتی زندگی بکنن. افغانستان او د طالبانو ترمنځ باید په ښه ډول یو هررخیزه سوله منځته راشي. یعنی یو څه باید هغه مخته راشي او یو څه داسې نه کېږي چې د دو په مقابل کې د افغانستان وګړي همیشه درد وویني او رنج وباسي. اشرف غنی در امریکا چکر میزنه و عبدالله در دبی میرن، از افغانستان خبر نیستن که در افغانستان چی گپ است. وقتی که خبر میشن یک تسلیت میگن خلاص که والا ما تسلیت میگیم به فامیلای که شهید شدن. تسلیت نگوین، بیاین یک دست آستین بر بزنین درباره کشور ما یک تصمیم قاطع بگیرین که یک صلح سرتاسری را در کشور بریم. د سیاسي چارو کارپوهان په هیواد کې د روان ناورین او ناامنۍ مسؤل د جګړې دواړه لوري بولي. دوی وایي د سولې خبرې ځکه په ټپه ولاړې دي چې د جګړې ښکلې خاوې غواړي د جګړې له لارې خپلو موخو ته ورسیږي. سولې خبرو کې ټپ او خنډ او ځنډ د یو طرف غاړه نه ده، بلکې دواړه کې مسؤل دي. یو ډله هڅه کوي چې خپل واک تر یو هغه ټاکلي وخته پورې وغځوي او بله ډله هڅه کوي چې واک د زور او قدرت له لورې چې دوی په وروستۍ کې پرمختګونه کړي د هغه له لورې ترلاسه کړي، چې دغه د سولې په وړاندې عمده خنډونه دي. د افغانستان د عالمانو شورا هم د جګړې په ښکېلو لورو غږ کوي چې جګړه ودروي. یاده شورا وایي جګړه د حل لاره نه ده، باید ژر تر ژره سوله وشي. زموږ له ټولو دواړو اړخونو په ځانګړې توګه له طالبانو نه غوښتنه دا ده چې نور باید د اسلام او د جهاد تر نامه لاندې دغه جګړه ودرول شي، د اسلام د بدنامولو کوشش ونه شي. جګړه د حل لاره نه ده. په تیرو 20 کلونو کې جګړې دا ثابته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده. د یادولو ده چې په قطر کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، چې حکومت د سولې په خبرو کې د ځنډ پړه پر طالبانو او طالبان بیا په حکومت اچوي.